چې بخل پیسه خوندي کول او نه لګول دا ډېر خراب څیز دی د انسان دپاره او چې کومه پیسه دې خرچ کړه په ځان دې خرچ کړه په ځان په بچو دې خرچ کړه په ښځه دې خرچ کړه په ګاونډي دې ولګوله په عام مسلمان کونډه رونډه دې ولګوله جومات مدرسه غریب له دې ورکړه دا ګل شوه ګل دې ته ګل وایي د دې فایده به په دنیا کې م الله درکوي او په آخرت کې به م الله درکوي ما خو ویلي چې صحابو ته به رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم وکړ هغې کې به دویمه خبره نه وه خود حضور پاک څومره سخي و د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه نه اس واغشت په بخاري شریف کې راځي هغه وی د الله رسوله زه به په تا اس خرڅوم اس یې ستاسو وی نه په بیه یې اس یې ترې واخیسته پیسې حضرت عمر له ورکړې هغه ټیم یې د حضرت عمر زوی ته عبدالله ابن عمر ته خیراتي ورکاغلی وه دا وه پلار نه یې وله پاتېشته پیسې ورکړل او زوی له یې ورکړل داسې هم کولی شو چې پلار ته یې وایي چې دا اس دې زوی له ورکړل نه خپل یې پکې ځان را دننه کړ په بیه یې واخېست پیسې ورکړې او فوراً یې هماغه اس په هغه مجلس کې د هغه زوی عبدالله ابن عمر رضی الله عنه ته وبخښه صحابو کې الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دقه صفتونه ښو دا عبدالله ابن عمر رضی الله عنه یو ځل د احد سره خوا کې په لاره تېرېده روان یو غلام و یو امرأې هغه ګړې چیلی سره و دې پیسې امتحان کوي ازمایش پې کوي ګوري چې د هلک د ده څه سوچ دی د ده څه نظریه ده عبدالله ابن عمر هغه هلک ته وایي خو هغه هلک دې نه پېژني چې دا د حضرت عمر زوی دی هلکه وایي یو ګډ چیلی را باندې خرڅ کا او ورته وایي دا خو زما نه دی دا خو د بل چا دی زه خو غلام یم دا خو د بل چا دی د هغه د اجازت نه بغیر خو زه نشم خرڅولی عبدالله ابن عمر رضی الله عنه ورته وایي داسې وکړه یو ګډ را باندې خرڅ کا اوس به دلته ستا په مخ کې حلال او سرمن به ترې وباسو پوخ به کړو ته به هم غوښه وخورې او موږ به هم غوښه وخورو او ورته یې مشره ما خو تا ته وو چې زما نه دي پردي دي نو پردی ګډ را باندې څنګه در باندې خرڅ کړ مالک په څه وایي چې ګډ دې څه کړ دې پیسې ازمایش کوي وي داسې وکړه چل درته ښیم ګډ را باندې خرڅ کړه پیسې والا پیسې به نغدې کې ستا به شي غوښه به مونږ دلته اوس ورته کړو ته به مخورې مونږ او که بېګاله مالک درنه تپوس وکړو چې په دې ګډانو کې خو یو ګډ کم دی ورته ویې شر مخ ولګوي شرمخ راغی وی تخته په دې غرونو کې پخوا په دې شاړو کې شرمخان به ډېر پیسې به هم نغدې کې مالک به هم درته څه ونه وایي غوښه به هم وخورې موږ به هم وخورو چې دا خبره یې وکړه هغه غلام قبلې ته مخ کړې او اسمان ته یې ګوته ونیوله وی این الله الله مې کم ځای دی الله مې نینې چې ته مالک به درنه خبر نشي نو مالک به خپل کار کوي الله خبرېږي فعین الله زما الله به کم دی چې دا ګډ پتا پردې خرڅوم پیسې جیب کې چې موږ ته دروغ وایم ما خو الله ویني که نه زما وروڼو ګورې دا بنیادي خبره ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اوه کسان به د قیامت ورځ د الله د عرش د سوري لاندې وي اوه کسان په هغه اوو کې یو کس هغه دی ذکر الله خالیا ففادت عیناه چې الله ځان ته رایاد کي او دې سترګې وبېږي اوښکې ته وبېږي او ځان ته الله رایاد کي هېڅوک هم ني او پړه کې د الله یره پرتی یو دغه کس دی دا بنیادی چیز دی مونږ وایو مړه پلان کې خوشته نه
یاره پلانکې خو نشته زه راشه مړه چې هر څه به ووایي دا به نه وی هېڅوک نشته او الله شته الله دې ویني که غلط کار کوې که ښه کوې الله دې ویني د الله نه غیب نه که د کور په ګوټ کې په بلستن کې دلته هم ګناه کې په خدای قسم الله دې خبردار که پټه نیکي کې رسول الله مبارک فرمایي په دې ښي لاس ورکه چې دا ګس لاس در نه خبر نشي که ته وې دې نه خو څوک خبر نشو هېڅوک دې خبر نشي او رب ته خبر دی الله دې ویني الله به پرې اجر درکوي او په دې خدای ډېر لوی اجر ورکوي عبدالله ابن عمر پوه شوی دا سړی خو د خدای نه یریدونکی دی دا غلام لاړ وی دا ګډه چیلی د چا دی او ته د چا وي زه پلانکي نیغ لاړ هغه مالک لی وی ستا ګډه چیلی ما ولیدې د خود په خوا کې سرېدې خرڅی خو نه وی ولې نه خرڅوم وی په څو وی په دې بس پیسې ورته نغدې کړې وی داسې وکړه دا غلام هم را باندې خرڅ کا وی دا مې هم در باندې خرڅ کړه پیسې یې غونډې ورکړې او مې هغه غلام واغېشت او مې هغه ګډه چیلی واغېشت ماښام ماسخوتن چې هغه غلام ګډه چیلی مالک له بوتلې مالک ورته ویله که ما خو تم خرڅ کړی او دا ګډه چیلی مې غونډې خرڅې کړې په چا د عبدالله ابن عمر د عمر په زوی باندې زال ته بوځه هغه لی ګډه چیلی راوستې دروازې وله راووتو ما هغه سړی وایي دا خو هغه وختینې کاکاجي دی وی دا ګډه چیلی تا اغېشتې دي وی او وی ځای راته وښایه دا کوم ځای ودرو او وی زه دې م اغېشتې یم وی او وی ما ته هم د شپې ځای ښایه چې زه به کوم ځای سملم عبدالله ابن عمر ته بچې ما ته ځان له نه اغېشتې ما الله له اغېشتې هغه الله له مې اغېشتې چې تا ما ته وختي وي که ما وی مالک د نه څه خبرېږي او ګډ را خرڅ کا او تا وی چې مالک خو دلته نشته او فعین الله الله به مې کوم ځای وی الله مې نه دی کم الله چې ستا پړه کې پروت دی او کم الله نه چې ستا زړه یریږي هغې الله دپاره مې اغېشتې ځه ازادې ما خپل خدمت له خپلې نوکرۍ له نه اغېشتې او بچې دا ګډه چیلی مې هم تا له اغېشتې دا هم ستا ګډه چیلی هم ستا تم د خدای په خدای داسې سخا په صحابه کرامه هغوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سوري لاندې لوی شوي د دواړو جهانو د مبارک سردار چترۍ پې در پاسه وه د هغوی صادر ورباندې در پاسه وه خو چې کوم صفت به په حضور پاک کې و فورا به یې عمل کوو یقین یې و زموږ یقین نشته هغوی د پیغمبر په خبره کلک یقین دی چې د خدای دپاره ورکړم ما له الله راکوي د بلکل یقینه زمونږ هغه یقین نشته مونږ یې په غوږ اورو او مونږ وایو که دا 15 روپۍ هم د خدای په نوم ورکړې کمې شوې که دا 100 روپۍ هم د خدای په نوم ورکړې دا کمې شوې که دا 1000 روپۍ مو جومات ته د خدای په نوم ورکړې دا کمې شوې هغوی به وی نه دا ظاهر کې کمې شو خو په حقیقت کې د دې بدل الله په دنیا هم راکوي او د دې بدل به الله په آخرت کې به بنیادي سیز دقه یقین دی زموږ د علما وی حج او عمره د اسبابو د غنا نه دي څه مطلب چې څوک هم حج او عمره وکړي دی به غریب کېږي نه او رسول الله مبارک هم فرمایي چې حج او عمره ینفیان الفقر د فقر ختموي هلکه ولې فقر ختموي ځکه ډېرې پیسې دي د الله په لار کې ولګولې نو چې دې ولګولې نو تا به خدای غریبۍ نه خدای به د مالدارۍ د دې بدل به خدای درکړي مونږ څه وایو اوهو دا خو 15 لکه روپۍ په حج لګي په دې خو زما د زوی واده کېږي اوهو دا 15 لکه روپۍ به زه څنګه لګوم دغه زموږ سوچ دی پیغمبر یو څه وایي مونږ په خولې وایو چې مونږ د نبي علیه السلام تابعدار یو او د حضور پاک اتباع کو لکه هغه یقین نشته چې کم د صحابه او کم مونږ له پکار پیسې لاړې مونږ ویرانه او یوازې دا نه چې بلکل د خدای په نوم دې ولګولې که نه خرچه دې وکړه بدل دنیا کې خدای در نه که یاد وسه خو یو څیز به پکې وي چې الله دپاره بلکل چې دا نیت دې پکې وي چې الله د ریاکارۍ نه لا تبطلو صدقاتکم بالمن والاذی دا به نه وی
چې زه په تا احسان کوم. دا به نه وی چې په مله تعالی بل ما پیسې درکړې ما له کار نه کې ما ورسره څونه ښېګړې کړي دي او نن مې ورته د یو کار ووی او رالی ونه کړ. دا نیت به نه کې په ډېرې صدقه دوړه شوه. د چا نه به تمه نه کې په تمه به شیشې نه ورکړې. دا به نه وی په هغه به احسان نه کې وایي ما دله دا شی درکړی دی. وایي مونږ خو دې غرق کړو که نه ټول عمر مونږ وایو که نه یاره د سره ما څونه ښېګړې کړي دله ما څومره جامې دله ما څومره جوړې دله ما دونه ښېګړې او دی ما سره ګوره د ما خبره نه منې نو که ښېګړه یې د خدای دپاره کړې نو ولې یا نو مونږ دا ټولې قصې چې څومره دي د الله دپاره صرف الله یو د عبرت قصه مې درته مخکې کړې وه بعضې دوستانو به نه اورېدلې. یو هلک په لاره تېرېده میډیکل ریف و میډیکل ریف دا داروګان ماروګان د دې د اشتهار کوي او دا په ډاکټرانو ګرځئ چې د دې کفنۍ دا دارو دي دا دي دا ښه دي داسې یو سړی په لاره تېرېده او سخته ګرمي شوې وه سخته ګرمي د دې ګرمۍ نه دا مخ تک سور راوتی و. یو بوډۍ ښځه په یو کور کې اوسېدله هغه بوډۍ بار راوتی وه. بوډۍ چې بار راوتی راویې کتل نو دا میډیکل لیفټ ته هلک په لاره تېرېږي او ګرمي شوې ده او سخت ده مخ یې تک سور دی. هله ورته وایي بچې دا دننه شه یو پوټې دمه شه او لاړ او یو ګیلاس پی وله راواغېشتل او هغه هلک له یې ورکړل بچې ډېره ګرمي دې شوې مخ دې د ګرمۍ نه تک سور دی همدا پی وڅښه. په هغه هلک یې هغه پی وڅښل یو ګیلاس پی ولګېد دمه کړ بچې دلته کښېنه چې دا ګرمي ختمه شي نو بیا به ګوره یو ښځه ده یو ګیلاس پی دی په هغه هلک باندې وڅښه. زمانه ډېره زیاته تېره شوه لږه نه ډېره زمانه ډېره موده تېره شوه. دا بوډۍ دې کور کې اوسېده بیا غریبه چېرته بېهوشه شوې ده بیماري پرې راغلې ده ګاونډیانو وړې ده هسپتال هسپتال ته یې وړې ده هلته کې د دې علاج شوی دی چې علاج یې وشو د زړه تکلیف ورته بایپاس اپریشن یې ورته کړی چې کله دا بلکل ټیک شوه هغه هسپتال کې خو بل وروستو علي یا مخکې جمع کوي یا وروستو علي او ټول دارو درمل او خوراک مراک په هسپتال بهر ملکونو کې اوس هم داسې شته هر څه ورکوي. چې دا ښځه جوړه شو ټیک شوه او دا ډسچارج شوه او ورته یې وویل چې ته بس ته جوړه شوې ته ځه ته مونږ بېهوشه راوړې وې مونږ د زړه اپریشن وکړو ټیک شوې نو چې دا هغه کاونټر ته لاړه چې کوم ځای نه هغه دا ډسکارج کېږي نو هغوی ورته بل راویسته چې په تا دومره لکه روپۍ خرچه شوې ښځې په ځان راکېښودې تا خدای پاک غر کړم ما څه کار و ما سره دونه پیسې کمې ما سره دومره پیسې کم دي زه د کمې راوړم او هغه چې هسپتال ته راوړې هغوی ته یې خیرې کولې دا د خدای غر کې زه یې سله راوړم خو بوډۍ ښځه مړه به ومه که دوی د هسپتال ته چا ولې راوړم ما له ولې علاج کو ما سره دومره پیسې دا د لکونو روپۍ اوس کم دي پرایویټ هسپتال ته یې راوړې ما ته څه په مصیبت اخته یم هغه ورته وایي هغه سړی یا ښځه او دې ترورې چغې مه وهه نو وایي پیسې د کمې وایي ته خبره خو وګوره دا کاغذ ته واړوه چې کاغذ یې واړو نو هغې باندې یې لیکلي و چې ستا پیسې وصول شوي دي پیډ ختم وصول شوي نو بس دا لږه خوشحاله خو شو چې پیسې خو زما بل چا ورکړي دي زه دې نه خلاص شوم خو دا پیسې مې چا ورکړي دا راته ووایي چې زما دا دومره لکونه روپۍ خرچه چې په ما شوې ده نو دا چا دا پیسې ورکړي څوک داسې یو انسان و چې زما دا قرضې خلاصه کړې د لکونه روپۍ نو هغه سړی ورته ووایي ترورې ته لاندې خو ګوره که نه نظر دې لګي که نه لګي نو لاندې پکې په انګریزۍ کې یو جمله لیکلې وه چې thanks for a glass of milk چې د یو ګیلاس د پیو شکریه د یو ګیلاس د پیو شکریه چې ښځې پته ولګوله دا پرایویټ هسپتال د هغې هلکو چې کوم هلک باندې دې پیس کیلی
هغه خدای کامیاب کړی دی، مالدار کړی دی، هسپتال یې جوړ کړی د زړونو قیمتي، او چې څنګه یې دا ښځه راوړې ده هغه لیدلې ده، هغه پېژندلې ده چې دا خو همغه ښځه ده چې یو وخت یې په ما یو ګیلاس پیس فری علاج یې دا زړونه بدلونکی انسان نه دی، دا الله دی. پړه کې اچول دا د الله کار. دا نظام د الله په لاس کې دی. دا نظام قسم په خدای چیر دا سوچونه کې فکرونه کې چې ګنې زه یو ځل روان وم عمرې له تلمه، نو په عمره کې هغه د کراچۍ باندې زما تللو. کراچۍ کې زموږ سټی وه غالبا 1994. د دې ځای نه ما سره فیض محمد حاجي صاحب مو خدای پاک پرې وبخښي د دیدار آباد هم را سره ملګري همې ګوه خو هغه وفات شوی، نور هم راسه یو دوه کسان. نو چې زه تلمه نو کراچۍ کې زموږ شپه وه. نو قانون دی چې دا کوم ځای کې جز د دې خپل څه قانوني او یو ځای کې د سټی وي نو تاله هغوی هوټل درکوي. نو مونږ چې کراچۍ ته لاړو هلته کې په ایرپورټ مونږ سینګ کوز شو، مونږ د دلته نه ایجنټ ویلي 16,000 روپۍ ټیکټ و ښه 16,000. نو مونږ ته ایجنټ ویلي چې شپه به دله حکومت درکوي، جز والا به درکوي. نو چې زه کوز شوم هلته کاونټر له تلمه چې زه ورته ویم چې مونږ له شپې له هوټل راکړي، سبا زمونږه جدې ته فلی. چې څنګه تلم یو بټوه پرته وه، دا د اجانې غاړې ته ساچې بټوه ما زر راوچته کړه. یو پنجابي و که سندي و هغه پې ګواښ وکړه خو ما راوچته کړه. چې راوچته مې لکه زمونږ د ملګري ده لکه مې وایي که خو د عمرې ملګري به یې د حج کنه بټوه هغه ده الله. چې زه هغه کاونټر له لاړم، هغه کاونټر ته مونږ وایي چې مونږ خو سبا فلیټ ته ټیکټ مې ورته وښود. نو هغه ما ته وایي چې بار ته یو کاغذ یې راکړه، پرچه یې راکړه. دوه کسان یې بیان وی دا به تاسو هوټل ته مارګاډی ولاړ دی بوځي او سار به مو واپس راولي چې بل جس کې لاړ شي. ما چې هغه بټوه وکته نو په هغه بټوه کې شناختي کارډ هم و، پاسپورټ هم و، ټیکټ هم و، ریالونه مو پکې، نورې پیسې میسې مې پکې. شناختي کارډ مې راوویسته او هغه کاونټر والا ته مې دا زما ملګری دی، دا ستا سړی څه شو؟ وی دا هم دغې هوټل ته مونږ لېږلی یا تا ته کم ته لېږو، دیم تاسو سره سبا روان دی دا هغې کې ځئ. چې زه څنګه بس ته وخت هوټل ته یې بوت. یاره ته یقین وکړه چې هوټل ته مونږه څنګه ورتلو که نه نو د هوټل په خوله کې یو څو کسان ولاړ دي، یو دوه درې پشي بوډاګان دي، داسې هغه یو لاس رپېږي داسې. خو چې ما وکتل ما وپېژنده که شناختي کارډ شي خو یې ما سره مې بابا ولې؟ یاره وي د ده نه هلته چې ته لاره کې بټوه پروت دی، دا پاسپورټ هم دی، ټیکټ هم دی، هر څه دی او عمرې له روان او پته نه لګي چې کوم ځای پروت دی. دا پریشاني ده، مې پریشانه کېږي مې ها مې دا خو نه ده مړه سم خوشحاله شو ځکه چې پاسپورټ هر څه ورته میلو شو، ویزا او هر څه په هغې کې سم خوشحاله. هغه وخت سره 1500 روپۍ دی راوویست ډېر شو او ما له یې راکړې وي هم بچې دا واله مې ما په بیه دله نه دی راوړی نو وخت لا 500 روپۍ خوشحاله شو. وروسته الله دې بدل خلاصولو ته ګور، هغه ذات دې قسم په خدای لاس په لاس دله بدل خلاصوي. ځکه خو رسول الله مبارک فرمایي انا اغیر منکم والله اغیر مني، زه ستاسو نه غیرتي یم، الله زما نه غیرتي. غیرتي له چا بدل په ځان نه پرېږدي. مونږ وایو د خدای بندګانو ورکې الله له قسم دې که بدل پرېږدي دلی درکوي، خو بس خلک وایي نه که مې ورکړه دی راکوي کمي صیبه. چې زه سبا یاس کې کېناستو او جدې ته ورسېده، ماما مې راپسې راغلی و، د هغه به دا هغه زمانه کې دا کیسټې وې د نعتونو دا کیسټې به یې خوښې. نو ما وله دلته یو حافظ و په دې مانځو کې ډېر ښکلی حافظ و، هغه به هغه نعتخواني کوله لکه څه نوم یې حسین شاپس، هغه نه مې وله کیسټ ډک کړی د نعتونه. چې زه څنګه لاړم ایرپورټ نه بار یو برجی وه داسې، هغه برجی سره مې خپل بیګ او ما سره م بټوه وه، هغه هر څه کېښوده، د ده په انتظار یم دغه د چې راغې ودرېده.
ما ته وی زه خورې چې خېجو ګاډي ته سامان هم ګاډي ته وخېجو روان یاره چې در جدې نه بار هم داسې نیم مزل وکړو ما ته وی خورې زما کیسټ دې راوړی دی که نه مې وی راکړه چې ولګو که نه چې اوس کیسټ راکړه ولګو وله مې ټس نارې کړې اخو مې بټوه کې دی هلکه مې تو ګوره بټوه جوړ زمان هلته کې په هغه ایرپورټ کې پاتې شو ما ته وی نه یاره بټوه ما سامان ټول شاته ډېک کېښودی یاره مې زما شک کې تودرې ما وی کېښود یاره مې تودرېږه ګورو چې ګاډي ودره چې وکتل بیګ هر څه بټوه نه وه ځه اوس څه کې بټوه کې پیسې هم دي ریالونه هم دي او نور هر څه پرېږده پاسپورټ او ټکټ هر څه پکې دي یا خدایه داسې په مصیبت و اوس هلته ټرن کم دی هلته کې دا واپس یو ټرن نه دی دا ډېر لرې وي ځکه موټر وی بس سړه خولې روانې شوې ځکه نور څه نشته پیسې خو به چا نه قرض هم والې خپل هم شته رشته دار هم شته خو پاسپورټ ویزې سره بس هغه غریب نم خولې بیګي منډې منډې تلو یو ځای کې ټرن و هلته کې هم ګاډي راته یا ته وکړه راځه ایرپورټ ته بلا وخوړې چې په ایرپورټ ور دننه شو برجۍ ته مې وکتل زما بټوه پرته وه خو بیا مې مړه کې ټسه وه مې چا به تې سامان ایستي او تشه بټوه اوس پرته یاره ته یقین وکړه چې بټوه مې راوچته کړه او کولاو مې کړه هر څه پکې محفوظ پراته ما یې ربه ډېر زر دې بدل راته دې وښوله چې که هلته دې په هغه شي سترګې پټې کړې وې دلته به د نو دار ستلل زمارونو الله د چا بدل پرېږدي نه په هغه ساعت ته له خدای پاک بدل درکړي د خدای په لار کې نه ورکې سزا یې څومره ده والذین یکنزون الذهب والفضة او الله فرمایي چې سره او سپین خزانه کې او د خدای په لار کې نه خرچ کوي حقوق نه ورکوي نه پردی حق دا هم د خدای په حکم دی نه د الله حق نه جومات کې نه غریب لا نه کونډې لا نه صدقه نه خیرات الله وی فبشرهم بعذاب علیم اے محبوبه د دردناک عذاب زیری والا ورغه دردناک عذاب برسیږي هغه دردناک عذاب څه دی دا یوم یحما علیها فی نار جهنم دا مالونه به خدای راوالي د دې نه به الله تختې جوړوي تختې او دا به د جهنم په اور کې سری کی ګرمې به کی او د دې انسان تندیله او شاله او اړخونه له به پې داغونه ورکوي دقه مال باندې داغونه به درته میلاویږي او بیا به څه وایي هذا ما کنستم لانفسکم دا هغه مالو چې ځان له مو جمع کړی فذوقوا ما کنتم تکنزون چې کوم مال هم ځان له خزانه کړی د هغې سزا او د هغې وبال السکا اوس به څه کوې اوس ته خو مال د جمع کو پرېږدې خو بچو ته دې پرېښود نسو ته دې پرېښودې او د خدای لار کې دې ونه لګو د دې نه د اوسپنې تختې جوړېږي د دوزخ اور کې به سري کېږي او داغونه به درکوي دا د الله د قرآن وینا حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا مال به الله ګرم کی کم مال نه چې ته زکات نه ورکوې ډېر خلک د زکات نه ورکوي داسې معمولي غوندې چې ته یو 100 روپۍ ورکړې باقي زکات نه ورکوي وی مال کمیږي د خدای بنده که زیات نه شو د خدای د رضا دپاره یې ورکړه راشه ولې خدای دروغ وي پیغمبر دروغ وایي الحمدلله رښتیا وایي دا پیسې به راواخلې او دا به د اوسپنې ګرمې به کړي او په دې تی د پاسه به یې کېدي د تی د اثر نه دی په دې د پاسه به یې کېدي او دا به دومره ګرم وي چې شاته دې اولي ته به یې توخي او شاته به په دې اولي ورته کېدي دا به دومره ګرم وي چې مخامخ بار به یې دې تی ته دا تو رارسي او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بلکې قرآن کې راځي سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامت بعضو خلکو له به الله داسې وکړي چې د دې مار نه به د دې مال نه به خدای اجدها جوړه کړي غټ خامار بسې جوړه هغه خامار به راوالي او دله به یې په دې غاړه کې راواچوي او دا وختي به وله شو کوي دا وختي په دې به ورته چکونه لګوي
چې په دې خولې تا مردار مال خوړلی دی زکات ته نه دی ورکړی صدقه خیرات ته نه دی کړی دا وختي به ورته راکاږي چکونه به لګوي او مار به ورسره خبرې هم کوي انا کنزوکه انا مالوکه زه ستا خزانه یمه زه ستا مال یم ورې ښه ستا خزانه یم ټینګ شول چې اوس زمارونو دا ولې مونږ د خدای په لار کې خرچې نه کوو دا مال ولې نه ورکوو مونږ یریږو چې کم به شي دغه بنیادي وجه نو پیغمبر وایي نه کمیږي الله وایي نه کمیږي خارو دا کم شو ته وایي کم شو نو دا کمیدل د ښه دي د دې نه چې په قبر کې او په آخرت کې په الله سزا ده رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې چا باندې په څاروو کې زکات واجب شوي لازمي او نه ورکوي وایي د قیامت په میدان کې به دې خدای غټ کړي او په دې میدان کې به یې خور کړي داسې وجود به والا غټ کې او خور به کې او دا څاروي او پې پاسه ګرځئ دا چې کوم څاروو کې زکات نه دی ورکوي دا به پې د پاسه تاویږي ګرځئ او چې کوم څاروي هغه د اوښان وغیره دي چکونه به پې لګئ او چې کوم د ښکرو والا څاروي دي ګډان او غویان وغیره نو په ښکرو به یې وهي کوم څاروي چې هغه بنده پیو له ساتلی وي نو په هغې کې زکات نشته ځان له ساتلی یو دی که دوه دي کوم څاروي چې هغه یو انسان تجارت نه ساتلی یو هغې چې د قلبه ساتلی د کار پې کوي خیر دی پروا نشته د قلبه دې له ساتلی چې مزدوري به پې کوم خلکو به پې یوې کوم په دې هم زکات نشته غوی سانډی دی له اغېشتلې چې زه به پې کار کوم ریړه به پې چلوم خلکو له پې مزدوري به پې کوم بار به پې راوړم په دې کې هم نشته ځان له کار له ساتلي په دې کې هم نشته هغه څاروي چې هغې تجارت له اغېشتې دا تاجران اکثر ګډان چیلي او یا څاروي اخلي او خرڅوي تجارت لپاره دې کې ګورې زکات شته یو هغه یو قسم څاروي دی هغه دلته نشته دا ګډان چیلی کې سرن لی اغېشتي یا اوښان هغه سری د بلوچستان کې شته په دې سند کې شته زمونږ په وطن کې هغه نشته دی زمونږ وطن کې را دوه قسمه درې څاروي دي یو یې خپل کار له اغېشتي زمیندارو کروولانې چې دا ما کار له اغېشتي دي کار به پې کوم پی به ته اخلم زمینداره به پې کومه بچي راوړل نو زه بچي به هم څه خرڅوم یو دا په دې زکات نشته یو هغې چې دې دپاره یې قلبه اغېشتي چې خلکو له پې لګیا دی کار کوي مزدوري دې کې هم نشته چې دا اغېشتل خرڅول خرڅوي او اخلي د منډۍ دا سوداګران نو دوی به د دې خپل د قیمت به یې ولګوي او د هغې زکات طور ورې نه که دقه سزا ده چې دا کومه سزا درته ما وویله نو په مال کې بخل مه کوئ بس د خدای په لار کې خرچې کوئ پرون مې درته ووی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم سخي دی نو قریب من الله الله ته نږدې دی قریب من الجنه جنت ته نږدې دی قریب من الناس خلقو ته هم نږدې دی ولې هلکې صفت کې څوک ترې نه تښتي مړ دا خو ډېر ښه سړی دی او بخیل بعید من الله د الله نه لرې بعید من الناس خلقو نه هم لرې څوک ورنږدې کېږي نه ورکې که مړوئ د دوو پیسو خیر پکې نشته او بعید من الجنه د جنت نه هم لرې دی اور ته نږدې بس د خدای شان دی که نه چې بخل ډېر خطر او دا بخل چې که نه دا بخیلوانه بعضې سړی په خپله خي په ځان او په بچو خوري پردو له نه ورکوي او بعضې ظالم کنجوسي کنجوس خو پېژنې که نه کړوس ورته وي کړوس او کنجوسه چې نه ځان ته نه کېږي او نه بل ته کېږي بس پیسه د جیب راوباسي لاس کې روپۍ نیولي او که هغه روپۍ خوله شي روپۍ ورته جاړي ورته خوله شي چې باباجي یا مې جیب کې کېده او یا مې ولګاوه دته کنجوس وایي دته کړوس وي کړوس نه ځان ته او بعضې خو دی چې ځان ته یې کېږي خو بل یو سړی اوس مړ دی خدای دې وبخښي ښځه به یې مونږ کار راتله هغه هم وفات شوې ده یاره دواړه دې خدای وبخښي ښه انصاف نو ما ته به یې هغه ښځې وې ما ته وې یاره دې سړي ته اوس نصیحت وکړه خو ما مه یادوه نو مې چې زه تا نه یادوم نو ما ته وایي چې تا ته پیریان مال ویلي دی که څنګه چل
او سړی مې غوسناک دی ماله ولې کار ګوري نه نه وي ته ورته نصیحت وکړه مې څه وایي غوښه راوړې غوښه نو چې غوښه راوړې نو یې ما ته وایي چې دا باندې کړه ووینځئ په خپله کله ووینځئ ټوکړې ټوکړې یې کله وله زه وکړم نو یې زه ورته ناست یم نو یې هغه غوښه چې پخه شي نو سمڅی باندې راوباسي په پلیټ کې وخوري د ظالم بچی کیلو 2 کیلو غوښه غونډه وخوري د سیل نو یې اخره کې څه چمړې پاتې شي هغه ډوکي مډوکي پاتې شي نو یې دیکه ورکړي چې ځه خدای مې بېخو بس دا دې په بچو مو خوره څه مه خوره ته ورته دونه ووایه چې 2 کیلو روړې نو ظالمه کیلو خوره دا کیلو کومه کې دی نو هغه چمړې واړه کوم ځای خوري او زمونږ کم ځای تېرېږي نو بعضې داسې خلک او بعضې داسې هم دي هم درته ویم بعضې داسې هم دي چې د ظالم ځان ته هم نړۍ کېږي او پردو ته نو د هغه کور والا دې خدای وبخښي هغې به وي وي د سپېره نه ځان تړی کېږي او نه مونږ تړی کېږي نو وایي مونږ خو هر څه راوړو وایي د کندونه غنم دانې خرڅو د ده نه پټې او وایي ځان له غوښه هم راوړو او وایي چرګان هم راوړو هر څه راوړو وایي مونږ ښه خورو او وایي دې سپېره ټماټر ټکوو او وله ورکوو وایي ځکه وایي داسې وایي دې ته خوراک وایي وایي دقسې وایي بچت کوې بچت چې بچت کوو په تا هم دا ټماټر او چټني او شملې خورو او یم کو خپله ښه چرګه لږي د ظالم دی خو پوهېږي نه یو سړی و نو هغه خانه بدوش و خانه بدوش یو خو بشیر خو دومره غټ شوم دی که نه توبه وباسه د جیب نه 2 روپۍ د ظالم نه راوړي کله ورسره نمي او کله ښه جیب ډکي دا ده را یو طرف جیب هم پړسېدلي او دا بل طرف جیب هم پړسېدلي ته خو پوه شم چې نن یې شی والی نو خبره مې دې پورې کوله چې هغه د خانه بدوش یو خیمه وه نو یو سړی غریب په لاره تېرېده نو هغه اوږې و خانه بدوش ورته وایي اوږې مه او د خدای په نوم څه راکړې نو هغه ښځې زر په پلیټ کې ترکاري راواچولو ډوډۍ خاوند ورته وایي څه کوې وایي دغه سړی دی غریب دی سوالګر دی هغه له ورکوو کې ده خبیث لور هغه له ورکوو زمونږ پې بیخ ووته سهار نه ماښامه پورې منډې و پیسې پیدا کوو او ته یې ویشې خلکو له ورکوې ښځه ورته وایي خدای دې بیخ وباسه د شومپړق بچیه غریب دی اوږې دې بس نه لري ګټي دا د ما مال دی ما راوړی دی ته یې ویش او ته بیا وایي ګوره د خدای نوم یې واخېسته د الله د نوم نه قربان دا لږه روټۍ ویټ کړه ښه د غریبه خو بیا د خاوند نه یېرېږي او ډوډۍ پې کېښه دا غریب لاړ هلته د خانه بدوش بله خیمه لګېدی هلته یې اواز وکړه او ډوډۍ راکړې اوږې مه هغه سړی ښځې ته وایي هله شابه غریب دی د خدای او دغه یو نوړی ډوډۍ او ترکاري دا واله ورکړه هغه ښځه ورته ولې ورکړه وایي خدای دې بیخ وباسه زما مال دی ما ګټلې ته یم ورکړو وایي تا ګټلې ده خو ما پخ کړې ده اور ما بل کړی پوکي ما والي تو ما تیر کړی دی ورکه نو ښځې ورنه نو د سوالګري وخندل نو هغه سړی ورته وایي ملګري ولې دې وخندل وایي ومې خندل ده چې خبره مې لوړې غوندې ولیده نو هلته ښځې راکوله خو سړی شومپړق و هغه را باندې خدای ونیو دلته ته راکې ښځه شومپړقه ده هغه را باندې خدای ونیوله نو هغه سړی ورته وایي دا څه ده خندا خبره خو نه ده وایي هغه زما خور ده او دا سپېره د هغه خور ده وایي څنګه چې هغه بشیر جان دی څنګه چې هغه کړوس دی نو دقه رنګې دا خور هم کړوسه او څنګه چې زه سخي یم نو خور مې هم سخي دا زما خور ده زه هم سخي هغه هم سخي هغه بېوقوف کړوس دی نو دا هم کړوسه نو بعضې دی که نه چې نصبن د خدای شان دی که ته ورته مینت هم کې او زاري م ورته کوې چې د خدای کور دی د خدای جومات دی مدرسه ده ورکه که نه هغه پلار نه پکې دا صفت راغلی پلار کې د نیکه نه دا صفت راغلی خو پیسه ورسره ډېرې په خدای قنو خپې بلپې به ګرځي او دا سقا پوندې فینې ولي دا سقا پوندې یا لکه راشي چې دا پوندې خدای لپاره اګمال وم خدای دې غر کا لږ مال دې د لږ دولت دی په خدای د دې خلکو د مالونو نه شلېږي مال ته پاتې شو نوسوتا او ټوله ورځ دغه شملې دي او لاوڼ دی
او چټنی ده. ولې که بچو نه بچو له راوړئ نه یې په ځان لګوئ. خدای ته وګورئ داسې مه کېږئ. په ځان هم ولګوئ، اسراف او تبذیر مه کوئ. په ځان هم خرچه وکئ، په بچو هم خرچه وکئ، په ښځو هم خرچه وکئ، ګاونډي له هم ورکئ، کونډو له هم ورکئ، یتیمانانو له هم ورکئ. قسم دی ګورې قسمیت درته ویم. دا به نه وایي چې یوازې زکات حق دی. ان فی المال لحقا سوى الزکات، د ترمذي حدیث دی. دا چې په ګاونډ کې د کوم د لوږې مري قسم دی د دې در باندې حق دی. خدای به یې درنه تپوس کوي. ته چرګان خورې، قورمې خورې او ګاونډي غریب ته ډوډۍ نه میلاویږي. نن داسې دور دی، داسې وخت دی